ننګرهار کې د قومي مخورو په منځګړیتوب شاوخوا 100 تنه داعشیان اسلامي امارت ته تسلیم شول. تسلیم شویو داعشیانو له دې وړاندې د ننګرهار په کوټ، کوز کونړ، مومندري، اچین، هسکې مینې، بټي کوټ، چپرهار، خوږیاڼو، شیرزاد ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي تسلیم شویو داعشیانو ته په مشروط ډول بخښنه شوې او د سرغړاوي په صورت کې به ورسره قانوني چلند کیږي. نن تقریبا د سل خواوشا په تعداد کې د مختلفو ولسوالیو چې د کوټ ولسوالۍ، خیوي ولسوالۍ او اچین ولسوالۍ، بټي کوټ ولسوالۍ، مومندري او خوږیاڼو، چپریار، شیرزاد او د مختلفو ولسوالیو دي او په مختلف تعداد کې تقریبا دا راغلي دي او د خپلو تیرو ترغیړونو کړنو څخه لاس اخیستی دی او د اسلامي امارت شرعي نظام په منلو باندې او په خپلو تیرو کړنو په پښیمانتیا سره راغلي دي او اسلامي نظام ته یې غاړه ایښې ده. تسلیم شوي داعشیان وایي په خپلو تیرو کړو پښیمانه دي او بیا ځل به د اسلامي امارت په خلاف وسله نه پورته کوي. موږ د داعش سره فعالیتونه کول د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ کې. هغوی بېګناه مرګونه کول، بېګناه قتلونه یې کول. راغلم د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوم او ټولو نه موږ دا خواهش دی چې راشي اسلامي امارت سره ودرېږي او اسلامي امارت ملاتړ وکړي. د اسلامي امارت په راتګ سره موږ د اسلامي امارت حمایه ملاتړ کوو. د دوی د ملاتړ په موخه باندې تر دې ځایه ځان راورسو او موږ د دوی ملګري. ما مخکې دیش کې فعالیت کوله، اوس امارت اسلامي مجاهدینو تسلیمي لار خلاصه کړې، موږ راته تسلیم شو. په ورته مهال قومي مخور وایي د قومي تړې له مخې بعد هغه سرغړونکو کسانو کورونه وسیزي چې بیا ځلې د اسلامي امارت خلاف وسله پورته کړي. موږ ټول دې موږ ملاتړ کړی دی او دا هم دې تړون کړی دی چې دې نه بعد که د موږ په دې وطن کې څوک د جوړې د راتګ نه وروسته څوک پکې را پیدا شي د هغې سړي دپاره به کورس وځو او د کلي نه بېشړو او بیا به د آینده دپاره چې څوک شپاراس نه کوي نه به څوک ملګرتیا کوي. اسلامي حکومت راغی، دغه یې راسره منلې ده چې اسلامي حکومت راغی، اسلامي حکومت منو او د دې سوري لاندې به کار کوو او دې دپاره موږ هلې ځلې کوو. افغانانو ته زما له طرفه دا خواهش دی او سوال مه دی چې کېنئ او راشئ اسلامي امارات سره که خدمت هم د لاسه نه شي خپلو کورو کې کېنئ، خپل ژوند، خپله هغه دنیا او هم دا دنیا مه تباه کوئ، یا د سعید دپاره او یا د نورو بهرنیو خلکو دپاره. باید یاده شي چې په تېره نږدې یوه میاشت کې له 300 ډېر داعشیان اسلامي امارت ته تسلیم شوي او په خپلو تېرو کړو یې پښیماني ښودلې ده.